د یو ماشوم وژنه ناحقه د ټول انسانیت وژنه ده. کله چې قرآن بمبار سو، کله چې مدرسه ونړیږي، کله چې د حافظانو نازکې سینې په باروتو ذره ذره سي، کله چې د شیدو ماشوم د مور له غیږې په وینو کې را لت پت راولویږي. مولانا عبدالرحیم صاحب، دلته د منبر وظیفه څه ده؟ دلته د عالم وظیفه څه ده؟ دلته د نبي د وارث وظیفه څه ده؟ دلته بیا هم تا ته د ظالم او مظلوم پته نه لګیږي. اغا صاحب، مفتی صاحب، دا یوازې د کتاب څو سپینې پاڼې نه دي چې تا بمبار کړلې او د قرآن څو سپینې پاڼې دي او تا له منځه یوړلې او قرآن دې ټوټه ټوټه کړي، ستا د باروتو ښکار سو. دا د قرآن څو ساده ورقې او صفحې نه دي چې د فوجي رژیم په بمبار کې په هوا کې الوزول کیږي. دا تش خټین کلي او آبادي نه دي چې نړیږي، چې یو څو خټین کورونه دي د غره په لمن کې وران کړل، بلکې دا پر منبر د ناستو خلکو وجدان او ایمان ازمویل کیږي. په روژه کې د مدرسې بمبار، د قرآن شهیدېدل، د ماشومانو شهیدېدل، په منبر د ناستو علماو، د میډیا د قلموالو خلکو چې میډیا یې لاس کې ده، د هغوی د ضمیر، د وجدان او د ایمان ازموینه ده. دا د میډیا د فعالینو غیرت او ضمیر امتحانیږي. دا د لر او بر د وحدت او ورورولۍ نعره چیلنجیږي. به هر صورت نور څوک د حق چغه بدرګه کوي او که نه کوي، خو علم وي. علم د ظلم په وړاندې چوپ نه پاته کیږي. بزرگان لیکي ویل للجاهل مرة وللعالم 7 مرات. د حق په حمایت کې چې آواز نه کې پورته، د مظلوم په نصرت کې چې آواز نه کې پورته، د ظالم په غندنه کې چې آواز نه کې پورته، که امین اپو سړی وي هغه دې یو ګشته باسي، او که علم وي منبر یې په لاس کې وي هغه دې اووه ګشته تباسي. ویل تباهي او د ویل شله دې وي للجاهل مرة، د جاهل انسان د پاره دې یو ګشت تباهي وي. وللعالم 7 مرات، علم د پاره دې اووه ګشته هلاکت او د ویل شله وي. علم که وبیریږي وډار سي نو امت یتیم کیږي. که په دې منبر زه د مرګ له ویرې، زه د چا د اختار له ویرې، زه د خپل سهولت د مادیاتو مفاداتو د لاسته راوړلو په خاطر باندې حق پرېږدم، کام او امت یتیم دی، امت یتیم کیږي. علم به نه ډاریږي. مرګ ژوند خو تا امیانو ته، تا عامو خلکو ته ښوولي چې عزت د چا لاس کې دی؟ د الله لاس کې دی. چا چې د پاک فوج په صفت کې عزت ځان سره غښتی دی هغه به ذلیل کیږي. من کان یرید العزه فلله العزة جمیعا. څوک چې د عزت تلاش کوي د الله سره موجود دی. وهو یحیی و یمیت، مرګ او ژوند الله کوي. نو علم که وډار سي امت بیړه کیږي، امت یتیم کیږي. که منبر خاموشه سي نو باطل زړور کیږي. خلک به وایي چې دا په حق دي چې په پیشلمي راځي او ما بمباروي او قرآن سوځوي. سبا به نه منصب زموږ دفاع وکړي، نه به یې لقب وکړي، نه به یې خلک وکړي چې هر څومره غټ نومونه ولرو. یوازې به دا پوښتنه وي چې د ظالم خلاف دې څه وویل، د مظلوم په حق کې دې څه وکړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي د مظلوم د شرع او د الله تعالی ترمنځ هیڅ حجاب نشته. هغه مور چې لاس پورته کړي، هغه کونډه چې لاس پورته کړي چې فوج خو تباه کړي الله، خو چې چا ستایلی او څوک په نازیږي هغه هم. د مظلوم د شرع او د رب ترمنځ حجاب نسته. او عامتا چې انسان دعا کوي یا شرع کوي د خدای و د دې دعا ترمنځ 80,000 حجاب دي، خو مظلوم چې لاس الله ته پورته کړي هیڅ حجاب هم نسته. که دا مظلومان دا فوجي رژیم ته او د منبر هغه خطیبانو ته چې دا رژیم ستایي شرع وکړي، واورئ چې دا آهونه او سلګۍ به مستقیم عرش ته رسیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اتقي دعوة المظلوم، د مؤمن د شرانه، د مظلوم د شرانه ځان وساته. ای په منبر ناست د ظالم مداح خطیبه، د حساب سخته ورځ سته، د ظالم صفت کول هم ظلم دی. ان الله لا يحب الظالمین،
رب ظالمان نه خوښوي. ظالم به د ملیک الملوک والاملاک ذات محکمې ته راوستل سي. ظالم به د عزیز جبار متکبر ذات محکمې ته راوستل سي. ظالم به د رب الارباب محکمې ته راوستل سي. د مظلوم هره توی سوې وینه به ژبه سي. د مظلوم هره اوښکه به شاهده سي. هره نړېدلې مدرسه به ګواه سي. د شهید سوي قرآن هر لفظ به عارض سي. د ستر ذات په ستره محکمه کې به خپل رب ته د ظالم څخه شکایت وکړي. ظالم چې نن واک او ځواک لري سبا به یوازې وي. په څنګ کې به یې څوک نه وي. په څنګ کې به یې هغه درباري ملا هم نه وي کوم چې نن یې د ده دپاره دلایل تراشلي دي او دا یې د اسلام هغه اول نمبر فوجي بللی.